د یو خوشاله کورنۍ د یو خوشاله ژوندۍ لپاره کوم کارونه ډیر زیات ضروری دي؟ هغه کارونه چې په هغه سره تاسو یو خوشاله ژوندۍ تیرولای شئ. په دې ویډیو کې مقصد دا دی چې ښځه د خاوند هغه څه ډیر زیات خوښوي، هغه کوم څیز وي چې هغه پرې د خوشاله ډک ژوند تیر کړي. قدرمنو دوستانو، دغه معلومات تاسو سره شریکوم چې دغه کوم څیز دی او په کومه طریقه باندې خاوند ته پکار دی چې ښځې ته یې ورکړي. درنو دوستانو، کله هم چې یو ښځه خاوند په خپل منځ کې واده کوي نو په دې خو هر څوک پوهیږي چې هغوی مقصد هم دا وي چې په ښه مینه باندې زندګي تیره کړي او مختلف قسم نور خبرې هم دي چې په هغې کې یو غوروالی هم دی چې د دې نه د بچو د نسل سلسلې شروع کیږي. خو اوس به راشو اصلي خبرې ته چې کله ښځه او سړی واده وکړي نو د دوی په زندګۍ کې ډېر زیات داسې مشکلات هم راځي او ډېرې زیاتې خوشحالۍ هم راځي. په لومړو ورځو کې داسې مشکلات را پیدا کېدلی شي چې د کورنۍ د اړخه دغه هلک ته او جینۍ ته پیغورونه یا نورې داسې خبرې هم کېدلی شي. خو ځینې وخت داسې وي چې هلک هم د کور والاو په خبرو کې یا د ګاونډیانو یا د خپلو رشته دارو په خبرو کې راشي خپلې ښځې سره تعلقات دومره خراب شي چې د هغه تعلقات جوړولو بیا هیڅ امکان هم په نظر نه راځي. یعنې په وړه وړه خبره باندې جنګونه یا داسې پیغورونه چې ښځې ته وایي چې ته ولې بچي نه راوړې یا ته شنډه یا داسې نورې خبرې هم مخې ته راځي. نو د دغه خبرو د وجې په منځ کې د خاوند او د ښځې ډېره لوی بې اتفاقي پیدا کېږي، ډېر لوی مشکل مخې ته راځي او دغه بې اتفاقي بیا دې حد ته رسي چې دوی د یو بل نه نفرت شروع کړي. نو درنو دوستانو، د ویډیو مقصد مې دا و چې په دې کې مینه یو داسې کردار ادا کوي چې هغه د سړي او د ښځې په منځ کې دغه بونډینګ چې دا نور هم کلکوي، خپل منځ کې د یو بل سره مینه پیدا کوي. نو مینه وکړئ، په مینه باندې زندګي تېره کړئ، په وړو وړو خبرو پسې په خپل کور کې مه ګرځئ او خوشحاله ژوند تېر کړئ، ځکه چې خوشحاله ژوند تېرول هم یو لوی هنر دی.